بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن دی یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم د پیر د ورځې یعنی د ګل د ورځې ډیره عظیم الشان وظیفه، ډیره مجربه او ډیره خاص وظیفه ز تاسو ته بیانوم. دا وظیفه د هغه رونو او خويندو د پاره ده چې د هغوی په زندګۍ کې حاجات دي، ناممکنه حاجات دي یا مشکلات دي، پریشانی دي او لا تر اوسه پورې لا نه دي پوره شوي. محترمو، دا خاص وظیفه چې د الله جل شانه د اسماء مبارکه وظیفه ده، ډیره مجربه او ډیره عالی شان وظیفه ده. ان شاء الله تعالی د پیر د ورځې یعنی د ګل د ورځې د ختمېدو نه مخکې به د ستاسو ناممکنه حاجات الله جل شانه پوره کی، مشکلات به الله جل شانه حل کی او بے پناه مال او دولت به الله جل شانه در نصیب کی. زما عزتمندو، بس په کامل یقین سره، کامل توکل سره په الله جل شانه باندې مکمل بروسه سره تاسو دا وظیفه د پیر پر ورځ باندې وکړئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د تاسو ژوند بدل کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې زما د چینل وزټ کړی و، دا چینل مل تر اوسه پر سبسکرایب کړی نوي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ الی کړئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغه اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو ستاسو تعویذونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، کچره تاسو خپل ژوند بدلول غواړئ او دا عظیم الشان او علی شان د الله جل شانه د اسماء مبارکه، الله جل شانه د صفاتی نمونو مبارکه د وظیفه کول غواړئ، ویډیو اخیره پورې وګورئ. عزتمندو، دا نننې وظیفه د الله جل شانه د اسماء مبارکه وظیفه ده، ډیر اثر کوونکې او عظیم الشان وظیفه ده. محترمو، په وظایفو کې ډیر زیات اثرات دي او چا چې په دې نمونه باندې وظایف کړي دي، اعمال کړي دي، نو هر قسم حاجت پوره شوی دی، هر قسمه پریشانی، هر قسم تکلیف او مصیبت الله جل شانه حل کړي. زما محترمو، ستاسو د رشتې مسلې وي، یو ځای کې تاسو رشتہ کول غواړئ، خو هلته کې ستاسو رشتہ نه کېږي، ستاسو کور والا خلک ستا خبره نه مني یا تاسو ته رشتې والا ځای کې رشتہ نه درکوي او تاسو دا غواړئ چې دلته کې زما رشتہ وشي، نو زما عزتمندو د هر قسم بندش د ختمولو د پاره او منپسند ځای کې د رشتې کولو د پاره تاسو د وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تاسو ته بهترین ځای کې رشتہ در نصیب کی. دین علاوه زما عزتمند تاسو د مال او دولت د رزق تنگ سیاده، غریبی ده، تنگ دستی ده، تاسو دا وظیفه پورا توجه دیان سره کوي. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به تاسو ته د غیبی رزق اسباب مهیا کی. یا زما عزتمندو، تاسو په قرضونو کې راګیرئ، نو قرض د لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. الله جل شانه بس تاسو قسمت او تاسو تقدیر به ان شاء الله تعالی بدل کی. یا تاسو کاروبار نشته، یا زما عزتمندو کاروبار مشته، خو پای کې تاسو ته نقصان ملاويږي، یا تاسو ټیسټ ورکړی دی، یا تاسو انټرویو لځئ او تاسو دا غواړئ چې ما ته نوکری ملو شي، ما ته کاروبار ملو شي، نو زما محترم تاسو دا وظیفه وکړئ. ډیره بهترین او مجرب وظیفه ده. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تاسو په خپل مسایلو کې کامیاب او ګرځي. و زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. ترتیب او طریقې کار دا دی چې اول به 313 مرتبه 314 پیری به تاسو درود شریف وایي،
زما محترم و مختصر درود شریف تاسو وایي اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد دې طریقې سره د دینه پس به زما عزتمندو د الله رب العزت د دوه صفتی نمونه یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق 515 مرتبه 1515 پیره به تاسو د دې ورته وظیفه وکړئ زما محترم د یا فتاح معنی دا د ایک د قسمت کولاوون کیا ایک کولاوون کیا یا رزاق اے رزق ورکون کیا نو زما محترم ډیر عظیم الشان اسماء مبارکه دي تاسو ضرور د دې وظیفه وکړئ د دې نه پس به زما عزتمند بیا په اخره کې 313 مرتبه 314 پیری به تاسو درود شریف وایي اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد کله چې زما عزتمند دا وظیفه مکمل کړله نو بیا به انتهایی توجه او عاجزه او دیان سره به الله رب العزت په دربار کې لاس پورته کوي په عاجزه سره به الله رب العزت نه په ګړګړه سره به دعاګانې وغواړي ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په کولو سره او په دعا سره به الله جل شانه د تاسو هر قسمه غیبی مدد او فرمای زما محترم او امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان